جناب حضرت مولانا زید علی صاحب دامت برکاتهم مدرسہ بنیاد ایښې دی او جوړه کړې ده جامع عبدالله ابن عمر. الحمدلله په دې کې د قرآن عظیم الشان درس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کم علم نبوت د هغې درس په یو ښکلي او الله طریقې باندې روان دی او دا د مولانا صاحب د اخلاص دی. تاسو ته پته لګي، تاسو هم د دې اتمانزو یې او د مولانا صاحب د زندگی تاسو ته معلومه ده. الله رب العالمین د دوی په دې کورنۍ باندې ډېر لوی رحم کړی دی. د دوی والد محترم چې د عجز او د انکسارۍ یو لوی غرو او قسم په خدای په دې اتمانزو کې علما شته، الحمدلله الله دې نورم زیات کړي او ټول زمونږ د سر تاجونه دي. هر یو په خپل ځای باندې لوی شان او لوی مقام لري او لوی مرتبه لري. زه د یو عالم هم دا تذلیل نه کوم، خو بعضې عالم له الله رب العالمین یو شان ورکړي، یو مقام ورکړي. د مولانا سبزلي خان صاحب رحمهم الله علم هم زبردست و، خو د هغه چې د ټولو نه اوچت کمال و او اوچت مرتبه وه، هغه د هغه عاجزي وه. د الله په ذات مې د قسمي، موږ خو ډېر علما وینو په دې خپله علاقه باندې او دقه شان بارم ټولو علماو کې عاجزي ده الحمدلله. خو مولانا صاحب رحمهم الله د عاجزۍ یو لوی غر و. نو الله رب العالمین د هغه علمیت او د هغه تقوا او پرهیزګاري دا قبوله کړې ده. تاسو به یې څنګه د قبولیت پته خو الله ته لګي. موږ د مازدیګر مونځ وڅوکه، د چا به قبول شوي وي د چا به نه وي قبول شوي، الله ته پته لګي. نو زه څنګه وایم چې د هغه دا علم الله قبول کړی دی. زما عزتمند وروڼو، تاسو پښتانه یو متل کوئ، وی الله چا لیدلی نه دی خو په قدرتونو باندې پېژني که نه یا مونږ خو لیدلی نه دی خو قدرت یې ګورو. د عظیم اسمان ته وګوره، بیا د عظیم اسمان کې د انور ته وګوره چې دا انور د دې ځمکې نه، دا چې موږ او تاسو په کومه ځمکه اوسو او تاسو وایه اینډ آف دی ورلډ، د ځمکې اختتام چاته نه دی معلوم. دا کومه ځمکه باندې چې موږ او تاسو اوسو او د دې هغه دغه موږ ته نه دی معلوم چې دا څومره ده. د دې ځمکې نه دا انور 14 لکه چنده لوی دی. 14 لکه ځمکې چې راجمع کړي نو دا یو انور به ترې جوړ شي. نو په دقې قدرتونو باندې موږ الله پېژنو. دا د اوس شپه راوسته، څوک شته الله وایي داسې چې دا ورځ کې قل ارایتم ان جعل الله علیکم اليوم سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم. څوک شته داسې چې زه شپه راولم او ورځ راولي او ورځ مې راوسته شپه راولي؟ څوک هم داسې په کائنات کې. موږ د دقې نه رب پېژنو که چې واقعي موجود دی. نو د علمیت د قبولیت پته الله ته لګي، خو بعضې نښې الله رب العالمین سرکرده کړي او په هغې کې مولانا سبزلي خان صاحب رحمهم الله د علم د قبولیت دا ډېره لویه نښه ده چې ستاسو مخې ته الحمدلله دقه د 2 زامن دا عالمان فاضلان دي او د دې نه علاوه مولانا مصباح الله صاحب دقه شان هغه نور وروڼه ټول د علم او د تقوا غرونه دي. نو چې الله دومره ښکلي قبولیت دوی له ورکه او ستاسو د دې جومات چې کم عالم دی حضرت مولانا زید علي صاحب دامت برکاتهم العالیه صفت ګورې مخامخ خوند نه کوي، خو دا حقیقت ته ته زه وایم د الله په ذات مې د قسمي چې الله رب العالمین د دې انسان نه ډېر لوی د دین او د خیر کار واخیست. ټول ووایه الحمدلله. ستاسو دې جومات کې دا څومره ښکلې مزېداره مدرسې قایمه کړې ده، 5مې درجې پورې دلته کتابونه ویلي کېږي، دقه شان د حفظ او د تجوید کلاسونه یې روان کړي دي. ستا دا جومات خو الحمدلله هغه ستاسو پښتنو خبرو نور په ګوته نه پټېږي. دا د مخکې نه موږ به دا اقرار کوو چې د علم یو مرکز او د علم مرکز روانو حقه انشاءالله الحمدلله پته نه لګي چې دا جومات چا بنیاد ایښی دی په اخلاص باندې هماغه طریقه باندې روان دی او 24 ګنټې الحمدلله دلته اعمال کېږي. دا ستاسو د دقې ملنګ ورور او د دې ملنګ ملګري برکت دی چې الله دلته دا درس روان کړی دی. الله رب العالمین دی د دوی دا کوششونه په خپل جناب کې قبول او منظور کړي. نو ډېر خوش قسمته یې ورونو تاسو. بیا الحمدلله دا ماشومان فارغ شو، د دوی یو ډېره لویه خوشحالي ده په موږ او تاسو باندې
او دا ستاسو بچي دي، دا چېرته د کابل نه او دا چېرته د امریکې نه نه دي راغلي، ستاسو د دې کلي ماشومان دي. نو څومره د الله لوی احسان او لوی پیرزونه په موږ او تاسو باندې شوې ده. زما عزتمند ورونو، قرآن عظیم الشان د الله ډېر مبارک کتاب دی او ډېر لوی شان لري. دا تاسو ته چې نن دوی دا خوشحالي ښیي، دا راته یو جلک صرف ښیي. د دوی اصل خوشحالي هغه د حشر په میدان کې ده، هغه د قیامت په ورځ ده چې الله به دې ماشومان او د دوی والدینو له څه ورکوي. دا تاسو ټولو ته دې علماء کرامو بیان کړي دي. خو دا ټول چې هر څه ته نظر وکړي نو د ټولو د لویه خبره دا راځي چې د الله قرآن ډېر عظیم کلام دی، ډېر مبارک کلام دی. او د دې په وجه الله رب العالمین انسان د دې ځمکې نه عرش ته رسوي. دا ډېره لویه خبره ده. نو قرآن عظیم الشان د الله ډېر عظیم او مبارک کتاب دی. او نو یو خبره به درته زه وکړم، علما کرام ناست دي چې الله رب العالمین موږ او تاسو له بې انتها نعمتونه راکړي دي، دومره نعمتونه یې راکړي دي، خو موږ د الله دا نعمتونه شمیر کړو دا امپاسبل ده، ناممکن ده چې موږ او تاسو د الله نعمتونه وشمیرو. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. د الله نعمتونو شمیر نشته. قسم په خدای قدم په قدم د الله نعمت دی. زم د اسمان او د ځمکه او د غرونه او د اوبو او د هوا دا په خپل ځای ډېر لوی شان لري. او الله په قرآن شریف کې موږ ته وایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون. مړه دا لوی کائنات پرېږده، دې که موږ سوچ هم نشو کولی او زموږ سوچ هم دومره برابر نه دی او نه پکې دومره دغه کو چې یاره پکې موږ لاړ شو سپوږمۍ ده او نور دی او پلانکي او دا ستوري دی او دا ستوري دی، دا زموږ نه پاتې ده. خو الله وایي زه چې دغه غټ کائنات کې سوچ نشي کولی. نو وفي انفسکم افلا تبصرون. د خپل 5-6 فوټه کائنات باندې لږ بعضې وخت سوچ کوئ، فکر کوئ چې ماله دا څومره ښکلي وجود الله راکړی. د سر د دې ویښتو نه راواله د خپو د دې نوکه پورې کوم اندام ته چې ګورې نو د الله ډېر لوی نعمت دی. دا سترګې، دا غوږونه، دا پوزه، دا لاسونه، دا خپې او بیا دننه نظام. الله اکبر، د هغې خواډو شان او مقام نشته چې زه ته څه ووایم چې الله موږ له څومره نعمتونه. یو رساله به کتله، ستا ته به د خپل بدن د اعضاو پته ولګي چې دا څومره قیمتي دي، دا څومره لوی مقام لري. په دې دنیا کې ډېر مالداران خلک تیر شوي دي او اوس هم چې کوم مالدار سړی په دې ګوګل باندې تاسو ورکړئ نو هغه به تا ته راشي چې دې وخت کې په ټوله دنیا کې د ټولو د مالدار سړی بیل ګیټس دی، یو انجینیر دی د سافټویر مافټویر د کمپیوټر. په دنیا کې د ده نه لوی مالدار سړی نشته. دقه شان یو وخت و چې په دنیا کې د ټولو د مالدار ترین انسان هغه ناسز و، د دې بیل ګیټس او د دوی د دې نه لږ مخکې. د دنیا دولت د هغه په قبضه قدرت کې او ډېر زیات مالدار و. الله ولې وجود ورکړی خو یو قسمه خبره بس دا وه. دا تاسو ته د خپل نعمت بیان کو. یو پوټي د هغه دا مسله وه چې د هغه د بدن ټول اعضا برابر وو. خو زه تاسو ته نن داسې یو نعمت ښیم چې دا به ستاسو په سوچ او تصور کې هم نه راغلی چې واقعي دا خو ډېر لوی نعمت دی. نو د هغه ټول اعضا برابر وو، صرف یو اندام کې دا فرق و چې د سترګو دا پپوړي دي، دا موږ دا سترګې پټو او کولاو. هر انسان نارمل انسان لګیا دی او زموږ داسې دا ډاکټران وایي تقریبا نارمل انسان په شواروس کې تقریبا 24,000 کرته یا د دې نه کم زیات دا سترګې دي دا داسې کوي. نو هغه ناسس چې کوم و د هغه ټول وجود ټیک و خو صرف دا سترګې به یې په خپله بندولې او کولاولې نه شوې. به د هغې دپاره به ده داسې چل وکړه چې دې ځای باندې به څه شي ولګو نو دا سترګې به داسې شوې. دا په خپله نارمل انسان په شان نه کېده چې یاره یو نارمل انسان څنګه کولی شي، دی نه کېده. یو ځل یې خپلو ملګرو ته راوویل یاره داسې چل دی چې په دې دنیا کې زما دا علاج وګورئ چې زم د یو نارمل انسان په شان ما ته وګورئ د یو نارمل انسان په شان زم دا سترګې بندوم او کولاوم. یاره هغوی ډاکټرانو وایي د دې علاج موږ سره نشته. ده بیا ده وویل دې خبرې ته ګورئ، دا په دې ګوګل ورکړئ په دې نشته دا خبره. ده بیا ده وایي زما د زندګۍ چې دا څومره مال دی، څومره متاع ده، دا څومره دولت چې مې جمع کړی دی، یاره دا به زه ټول د دنیا د ډاکټرانو له ورکړم خو صرف دوی دې ماله ده وکړي چې زه د نارمل انسان په شان دا سترګې کولا کوم او بندوم یې، ماله د دا علاج وکړي زه ولې د خپلې زندګۍ دا ټول دولت ورکوم.
هغوی وایي موږ سره نشته. دې نعمت ته تاسو چېرته سوچ کړی دی چې د دنیا دولت مې هغه ورکوي چې زه هم د یو نارمل انسان په شان دا سترګې کولاوم او بندوم دا نشته. تا له الله رب العالمین درکړی دی. الله هذا القیاس زر ته نو ګوره خو د الله نعمتونه موږ شمیر کړو که نه نو دا بره کائنات اکبر ته مه ګورئ، د کائنات اصغر ته وګورئ، دې کې څومره نعمتونه دي. خو الله په موږ زبېښنه نه ده کړې. تاسو دې خبرې له راولئ چې یاره دا به زما دا نعمت منې. موږ خو په دې دنیا کې چا سره یو پوټې شان ښېګڼه وکړو، بیا یې لګیا یو زبېښو یې، بیا یې لګیا یو کارونه پرې کوو. دا زموږ دا مالدار خلک زکات په ورکوي، لکه زکات خو درکوم که نه، دا کار ولې راله نه کوې. الله هذا القیاس په دا کې تاسو ټول پوهیږئ. خو الله په موږ زبېښنه نه کوي چې یاره دا نعمت مې درکړی. دا هغه نعمتونه چې موږ یې شمیر هم نشو کولی، الله په موږ زبېښنه نه کوي. دا علما کرام ناست سیوا د دریو نعمتونو نه چې الله د هغې په موږ زبېښنه کړې ده چې یاره دا به زما نعمت مني، دا به زما احسان مني. نو چې دا دریو کې دا درې واړه یې راته کړي دي، نو د دقې به موږ پاسداري هم کوو چې الله دا دومره نعمتونه په موږ باندې کړي، د هغې زبېښنه نه کوي. او د دې دریو نعمتو ما ته ګورئ، د دې دریو نعمتو الله زبېښنه کوي، نو د دې نعمتونو به موږ قدر کوو، د دې نعمتونو به موږ خیال ساتو چې الله موږ ته ویلي دي او زبېښنه را باندې کوي چې زما به ګورئ دا احسان مني. لومبې کوم نعمت دی ما ته وګورئ. الله په قرآن کې وایي یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. واقعا خو ډېره لویه ده خو هغه راته نه بیانوم. الله رب العالمین وایي یمنون علیک قل لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د اسلام زبېښنې مه کوئ چې زه مسلمان یم. بل الله یمن علیکم ان هداکم بلکې الله وایي دا زما احسان منه چې هغه سره کافر مې پرېښودل او دغه دنګ زموږ په دې خوا کې دغه هندوستان ملک دی، د هغې ځای 33 کروړه خدایان د خلکو دي، د هر یو ځان له خدای هر یو کس نیولی دی، چا ښځې نیولي دی او چا بېدبي د مافي غواګانې نیولي دی او چا د غواګانو اندامونه نیولي په خدایو باندې. دقې نه ما الله وایي تاسو ساتلی او د یو الله رب العالمین منونکي مې جوړ کړی. نو الله وایي دا زما احسان منئ چې تاسو ما مسلمانان پیدا کړئ. ټول وایي الحمدلله. حقیقت دا دی، حقیقت دا دی رونو. که موږ نن د هندوانو په کورنۍ کې پیدا وي موږ به څه کړی وي؟ که موږ نن د سیکانو په کورنۍ کې پیدا وي غونډ به هم دلته جوړ کړو او لګیا او دغه به هم پرې چاپېره کړو، موږ به د الله څه کړو؟ موږ او تاسې الحمدلله یو اسلامي معاشره کې د یو اسلامي او د مسلمان مور او پلار نه مسلمان پیدا کړي یو. بیا ووایه الحمدلله. نو یو چې الله په موږ زبېښنه کوي هغه د ایمان او د اسلام کې چې دا به زما احسان مني. دویم نمبر زبېښنه الله په قرآن کې وایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. الله اکبر. الله وایي دا زما احسان مني. دا الله ډېر لوی احسان په مؤمنانو باندې کړی دی. دا آیات ترجمه راته نه کوم، صرف مقصد یې راته بیانوم. الله وایي دا زما احسان منې، دا زما پیرزوه منې، دا زما خبره منې او زما احسان ومنې چې ما دا ټول امتونه پرېښودل او تاسو مې د جناب محمد رسول الله په امت کې پیدا کړ او رسول الله مبارک مې پیدا کړ. دا د الله ډېر لوی انعام دی په موږ باندې. قسم پخ دی چې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو. ډېر لوی احسان دی را باندې. علما کرام ناست دي، بعضې تفاسیرو کې راغلي دي چې بعضې د بني اسرائیلو پیغمبرانو دا خواهش کړو چې کاش موږ د محمد رسول الله په امت کې پیدا کړو. دا الله په موږ ډېر لوی احسان کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سي عظیم پیغمبر یې راکړی دی. دا خو ځان له موضوع ده چې کم شان او کم مقام لري. نو الله وایي دویم احسان به زما دا مني چې ته ما د محمد رسول الله په امت کې پیدا کړی. او دریم نمبر احسان دا دی چې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دا د الله لوی کرم دی، دا الله لوی احسان دی او دا الله لوی رحمت دی په موږ باندې چې موږ له د قرآن عظیم الشان اسی کتاب قرآن مجید زموږ او ستاسو د هدایت دپاره نازل کړی. ټول وایي الحمدلله. دا نن ستاسو دا بچي د قرآن عظیم الشان ختم کړی دی. د دوی د الله په جناب کې ډېر لوی مقام او لویه مرتبه ده. دا د الله په موږ احسان دی چې دا عظیم کتاب یې راکړی دی. د دې د وجې دا علما ناست دي. د دې نه مخکې
درې د پاسه 100 کتابونو صحیفې نازلې شوې ټولو ته به یې څه پکې صحیفې وي کتابونو کتاب الله به یې ورته وي کتاب الله دا د الله کتاب دی تورات دی زبور دی انجیل دی او دغه شان نورې صحیفې دي د قرآن عظیم الشان بس دا یو مقام صرف په دې خپل زړه کې او په دې خپل سوچ کې واچوئ چې دا کتاب الله هم دی او دا کلام الله هم دی دا د الله خبرې دي او زمونږ بعضې علما خو وایي چې د دې الله تلاوت هم کړی دی زمونږ د دې دین ډېر لوی عالم دی او تیر شوی دی او اوس یې بچي هم ډېر لوی عالمان دي او ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام لري مولانا مفتی محمد شفیع صاحب د کراچۍ رحمهم الله چې د هغه بچی دی او د ټولې دنیا د ټولو ښکلي بهترین عالم دی شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثماني صاحب دعوت برکاتهم د ده والد صاحب د مفتی شفیع صاحب او یو تفسیر یې لیکلی دی علماو ته پته لګي معرف القرآن عام خلک یې پړاولی شي اردو کې د هغې د صورت طه په فضیلت کې هغه لیکلي دغه صورت طه کې دې ته پته چې د دې قرآن دا کلام الله د الله خبرې هم دي ګوره الله تلاوت هم کړی دی د هغه په مفتی شفیع صاحب په معرف القرآن کې لیکلي دي وی الله دا کائنات نو پیدا کړی اسم نو نه ځمکه و نه اسمانو الله ته پته لګي چې څوک د دې کائنات د پیدایش نه بعضې علماو سره دا هم لیکلي چې تقریبا 2000 کاله مخکې د کائنات د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله رب العالمین تلاوت کو نو د څه تلاوت یې کو الله اکبر وی د سورت یاسین او د سورت طه تلاوت الله په خپله کو نو فرشته ورته دا څه وی دا یو کلام دی دا زما د کتاب کلام دی دا به نازلیږي په جناب محمد رسول الله او د هغه امت د هدایت دپاره به الله رالیږي تاسو د الله په ذات یقین وکړئ دا کتاب حواله مې رادا کړه وی فرشتو وی وره دا بچی چې نن ستا مخې ته ناست دي او دا علما کرام ناست دي او لګیا دي د قرآن عظیم الشان خدمت څوک د ناظرۍ په دغه لګیا دي څوک حفظ کې لګیا دي څوک تجوید کې لګیا دي څوک د قرآن علوم تاسو ته ښیي دا ډېر لوی خلک دی دا ډېر لوی مقام لري دا ډېره لویه مرتبه لري وروڼو نو فرشتو وی الله ته وی څه خوش قسمته څه اعلی او څه بهترینې هغه ژبې دي هغه سترګې دي او هغه زړونه دي چې د دې قرآن شریف تلاوت په کومو ژبو باندې کیږي دا قرآن شریف په کومو ذهنونو کې محفوظ کیږي دا قرآن شریف په کومو سترګو لیدلی کیږي دا قرآن شریف په کومو غوږونو اورېدلی کیږي د دې نه په مخ د کائنات کې اوچتې سترګې او غوږونه او زړه بل نشته چې یا الله تی نن تلاوت کې قرآن عظیم الشان خدا مقام لري دا د خدای ډېر لوی شکر وباسئ دا الله قسم په خدای په تاسو لویه پیرزونه ده چې تاسو له دا بهترین انسان درکړی دی او دې لګیا دی دلته خدمت کوي د دې قرآن تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ د ده قدر وکړئ د ده قدر دا نه دی یقین په خدای وکړو دې ستاسو دولت ته خوشحاله وي دې ستاسو عزت ته خوشحاله وي دې ستاسو کور ته خوشحاله وي دقې ته خوشحالېږي چې دا ملګري ما سره کلک ودرېږي او دا یاد ساتئ ګوره دا یو خبر راته کوم چې زموږ د علما کرام بېشکه لګیا دي د دین خدمت کوي د دې قرآن خدمت کوي د احادیثو خدمت کوي خو وروڼو د دې خدمت په شا باندې چې تاسو ولاړ یې دا به انشاءالله کامیابۍ ته رسي دا د دوی دپاره مې امتحان دی خو دا ستاسو دپاره مې امتحان دی نو زما عزتمند وروڼو محکم ودرېږئ دې علماو سره ټیک ته ما قرآن نه دی ویلی ما د قرآن خدمت نه دی کړی خو زه خو دا کولی شم چې دې مولوي صاحب سره کلک ودرېږم او چې ستا څومره ضرورتونه د دې مدرسې د هغه ذاتي نه یادوم ذاتي الله رب العالمین د هغه والد صاحب دومره متوکل انسان و چې ما په دې موضوع کې ما تاسو ته زه چا صفت نه کوم خو د ښه انسان ښه به صفت کې هغه یو متوکل دا متوکلین دي الحمدلله خپل ځان سره هر څه کېږي به خو ستاسو د دې بچو خیرخوا دي ستاسو خیرخوا دي دا کو نن یو شال زیو او اسم نو دا ګلدسته به تاسو لیدله دا دوی برکت نو قرآن عظیم الشان ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري الله پې ډېر زیات خوشحالېږي نو الله پې ډېر زیات خوشحالېږي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د سهار مونځ وکړه نو بیا به د خپلو ملګرو نه تپوس کوم ویې لکه بېګا چا خوب لیدلی دی څه عمل شوی دی دا معمولو دا علماو ته پته لګي نو یو سهار یې وی ابوبکر صدیق ته وی بېګا د څه اعمال کړي دي نه خو رښتونکي خلک و رښتونکي هستي وه دروغ به یې نه وي او اخلاص هم پکې ډېر پته وه الله ته
قرآن شریف کې الله د هغوی د اخلاص صفتونه کړي دي. نو چې د رسول الله مبارک وینا شوه نو ابوبکر صدیق وی او د الله رسوله بېګا مې یو 3 اعمال کړو. یو مې دا عمل وکړه چې اوږي روټۍ نه وه هغوی له مې روټۍ ورکړه. او دویم نمبر مې دا چل وکړ چې یو جنازه وه نو هغې کې مې شرکت وکړ. جنازو کې خلک شرکت کوي. دا چل مې وکړ رسول الله او په دې باندې وخت ولګېده نو وخت دومره شه چې بیا زما د خوب نو بیا ما داسې چل وکړه چې بس ودرېدم په مانځه باندې ودرېدم. لمونځ مې شروع کړ. نو د صحابه لمونځ به زمونږ او ستاسو په شان په قل هو په الحمدو به نه وه. خو د قرآن حافظان وو، د قرآن لویې حصې به م ورته یادوي. نو په مانځه باندې به ودرېدل، لمونځ مې شروع کړ او د قرآن عظیم الشان تلاوت مې شروع کړ. نو لګیا وم تلاوت مې کو په مانځه ولاړ وم، دې کې د سار بانګ ووي، سار داخل شو. وی بیګا مې دا چل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی بلکل تا دا چل کړی دی. زه د دې اقرار کوم، زه د دې تصدیق کوم چې تا بیګا دا چل کوي. ولې یا د الله رسوله تا ته څنګه پته لګي؟ وایي ما ته د دې د وجې پته لګي، وورې د دې قرآن د تلاوت برکت وورې. دا ستاسو دا ماشومان چې نن قرآن عظیم الشان وي، دا ډېر لوی خلک دی، دا ډېر لوی شان لري، دا ډېر لوی مقام لري، دا ډېره لویه مرتبه لري. ګورئ دا تاسو وایئ چې به د ماشومانو ختم وکړو، خبره ختمه نه. د دوی په زړونو کې قرآن محفوظ شو، د دوی په ژبو باندې به دا لګیا وي. د قرآن ډېر لوی شان دی. وایي د ټوله شپه مې د قرآن شریف تلاوت رسول الله مبارک ته بلکل دا کار دی کړی دی. نو رسول الله مبارک ته ابوبکر صدیق وایي تا ته څنګه پته لګي؟ وایي حضرت جبریل ماله راغی او څه وایي ما ته دا خبره وورئ. الله اکبر. وایي حضرت جبریل بیګا ستا دپاره راغی نو ما ته یې وی چې سل ځله الله رب العالمین په حضرت ابوبکر صدیق سلام وایي او سل ځله ته په دې ژبه باندې او په دې چونډو باندې حضرت جبریل بیګا ښکلې کړی. دا څه د وجې نو؟ دا د قرآن د وجې، دا د قرآن عظیم الشان د تلاوت د وجې. نو زما عزتمند ورونو، الله موږ له ډېر لوی نعمت راکړی دی، ډېر عظیم نعمت یې راکړی دی. او دا مدرسه چې نن قایمه ده، والله العظیم دا په تاسو د الله لویه پیرزونه ده. د دې الله د دې پیرزونې تاسو موږ ګورئ د دې نعمت شکریا ادا کړو، د دې نعمت خیال وساتو او دا مدرسه نور هم په مخکې باندې بوځو. زموږ اصل زندگی هغه د آخرت زندگی ده، دا قبر زندگی ده. قسم په خدای کو دا دولت چې د دنیا باندې ته لګې دا ستا نه پکارېږي، دا عزتونه نه پکارېږي. هلته چې پکارېږي دقه صرف نیک اعمال او قرآن عظیم الشان چې تا له به الله په دې باندې څومره ثوابونه درکوي. یو حرف باندې څومره ثواب دی. او تاسو د علما کرام وایي که نه یو یت باندې څومره ثواب دی. تا له په یو یت الله څومره ثواب درکوي. د قرآن عظیم الشان سے عظیم کتاب والله العظیم کوي په یو یت څومره ثواب دی. ما ته وګورئ. خیر اوس خو مدینه منوره کې ممکنه دا منډۍ نه وي. پخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به منډۍ وي، لکه څنګه زمونږ د ګل دا منډۍ، د چهارشنبې دا منډۍ، دقه شان منډۍ به وي. هغه به وادي عقیق ورته وي یا وادي بطحان به یې ورته وي. دې کې به د څاروو دا غټې غټې منډۍ وي. او مدینه منوره کې اکثر څاروي چې وو هغه به د اوښانو. نو اوښ قیمتي شي دي، اوس هم اوښ ډېر قیمتي دي د دې نورو ځناورو په نسبت باندې. 8 لکه او 9 لکه او 10 لکه او 7 لکه او 6 لکه روپۍ قیمت یې دی. نو لوی قیمت لري. نو د اوښانو منډۍ به وه. نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو شاګردانو له د صفې چې اصحاب صفه به یې هغې شاګردانو ته یې خاوندان د هغې صفې او صفه په مدینه منوره کې یو چبوتره وه. اوس هم هغې هغه اثار موجود دي. الله هم د رسول الله مبارک د حرم ته بوتلی که یاره امین هم په زړم نه کېږي. ته حضرت علي مولوي صاحب نه تپوس وکړه چې دا کې څومره خوند او مزه ده. د دې نورو علما کرامو نه تپوس وکړه چې څومره خوند او مزه ده او څومره سکون دی هلته. الله دې موږ ټول بوتلي کړي. بیا هم په شوقونه وي، یقین په خدای وکړه. الله رب العالمین د حرمینو شریفینو ته چې دا څومره علما دي او دا څومره ناست دي موږ الله دې ټول بوتلي کړي. اوس به انشاءالله الله بوځي. نو مدینه منوره کې اوس هم کو تاسو مسجد نبوي ته لاړئ، نو په مسجد نبوي کې اوس هم د دقې رسول الله مبارک د دې دربار سره جوخ یو داسې دونکاچه شان شته، اوس هم موجود ده. دې ته به یې صفه وي او په دې باندې به شاګردان چې
چې کوم ناس هغوی ته بیا اصحاب صفه وي او زمونږ د علما کرام وي او بعضې دغه مولا محمد ذکریا صاحب او نورو لیکلي دي چې په دې باندې به یا اویا کسان یا 200 یا 300 کسان دا د رسول الله مبارک شاګردان او قرآن او حدیث په ورته خو ډېر زیات غریبانان دومره غریبانانو پکې چې د هغې اصحاب صفې د ټولو نه لوی مانیټر دا ورته زه په خپله ژبه کې وایم مشر چې هغه د رسول الله مبارک ډېر لوی احادیث نقل کړي دي ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه وایي داسې وخت به په موږ د دې صفې په دې خاوندانو راغی چې قسم د خوراک سکاک بنو نو موږ به بېهوشه شو راپرې به ووتو نو خلک به رالل زموږ په دې اوږو او په دې سټونو به یې زور کوو چې په دوی مرګي مرض راغلی دی قسم په خدای ابو هریره وایي د الله په ذات مې د قسم کو دا به مرګي وو یا به نور مرض دا به موږ د لوږې د وجې داسې چلو شو نو ډېر زیات غریبانانو د غربت پې دغه نو رسول الله مبارک ولې یو ځل راغی دا ستاسو د ماشومانو چې نن ختم کړی دی دا ډېر لوی شان لري ګوره دا ډېر لوی مقام لري دي ډېر لوی ثوابونه وګټل نبی علیه السلام وله راغی او دقې د صفې د شاګردانو ته وایي او دقې اصحابو ته وایي او دقې ملګرو ته وایي وایي تاسو کې داسې څوک شته یو کس دوه یا تاسو کې شته چې هغوی لاړ شي اوس وادي بدخان ته هغې منډۍ ته او د هغې منډۍ نه یو 2 سربي اوښې راولي او هغه اوښې بیا د الله په لار کې قربان کړي نو صحابو داسې سر ښکته کړ 2 اوښې سربې اعلی مزېدارې دا خو ګران دی دا خو موږ نشو کولی ما خو تاسو ته ووایي چې د هغوی د روټۍ درک به هم نه لګېده نو ټولو داسې سر ښکته کړ او د خفګان اظهار یې وکړه چې موږ کې خو داسې څوک نشته چې لاړ شي هغه راولي او د الله په لار کې قربان کړي او الله ولې ثواب ورکړي دا ذبیحې خو لوی ثواب دی چې یو ته ذبح وکړې د یو څاروي د الله د رضا دپاره لوی ثواب یې دی نو اوښه او بیا منګه نو ټولو سر ښکته کړ نو نبی علیه السلام ورته سر مبارک اوچت کړې سرونه اوچت کړې ورته یې نه شی کړي نه چې دا مونږ کې یو کس هم داسې نشته چې دا طاقت لري چې وادي بدخان ته دې لاړ شي لکه زه به د دې خپلې ژبې مطابق ووایم چې د ګل منډۍ ته دې لاړ شي یا چهارشنبې ته دې لاړ شي او دا اوښه دې راوړي دا مونږ کې څوک نشته نبی علیه السلام وایي تاسو کې هر ملګری او هر کس دا کار کولی شي صحابه داسې سر اوچت کړه وایي څنګه د الله رسوله وورې دا خبره او دا حدیث مبارک د احادیثو په لویو کتابونو کې شته او که لوی کتابونه یې نشئ ګورئ که نه نو دا فضایل اعمال به ستاسو په دې جومات کې پروت وي د دې په فضایل قرآن کې دا حدیث وګورئ دا پکې موجود دی رسول الله مبارک ورته تاسو کې هر ملګري دا کولی شي 2 اوښې نه 3 اوښې نه رسول الله مبارک ورته وایي کوم انسان نن چې ستاسو د ماشومانو ختمونه کړي دي د دې والدینو ته خصوصا وایم او عموما تاسو ټول ستاسو هم د کیندي بچي دي دا ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري دوی به څومره ځله د قرآن د آیاتونه ویلي وي زده کړه کوو چې کې ته خامخا د دې ریویژن به کې تاسو موږ ورته اردو کې دوهرایي وایو دوی ورته انګلیش کې ریویژن وایي دا به خامخا کې لګیا یو آیات په څو ځله وی وایي تاسو کې هر څوک دا چل کولی شي ما ته وګورئ وایي څنګه د الله رسوله چې د وادي بدخان د اوښې ثواب به الله ورکوي دا څنګه وایي کم انسان چې د قرآن عظیم الشان یو آیت تلاوت که د الله د رضا دپاره الله به د ده په عملنامه کې د یو آیت د برکته د یو اوښې ثواب ولیکي 2 آیاته چا بیان کړل 2 د اوښې ثوابونه 3 آیاته چا بیان کړل 3 د اوښې ثوابونه 4 وغیره 5 علی هذا القیاس دې پسې بیا ده نو زما عزتمند وروڼو دا د الله ډېر لوی احسان منئ ډېره لویه پیرزونه منئ او د ثوابونو یو لوی هم به ځان سره یوسو موږ او تاسو نو زما عزتمند وروڼو د قرآن عظیم الشان خدمت د قرآن شریف زده کړه د قرآن شریف خپرول دا په موږ ټولو باندې لازم دي خو دې دپاره تاسو دقه مولانا صاحب هغه خپله زندګي وقف کړې ده هغه خپل ژوند وقف کړی علی هذا القیاس دا دلته چې څومره علما ناست دي دا ټول څه ناست د دې خدمت کوي نو تاسو باندې یو امتحان دی ګورئ دا یو امتحان وګڼئ چې نن په تاسو باندې دی چې یاره دا مدرسه به موږ نوره کامیابه وکړو بیا نه مولوي صاحب خو راته ما ته پته ده مولوي صاحب زما ډېر خوږ ورور دی او ډېره ښکلې مرګتیام ده الحمدلله او د دې والد صاحب زما والد صاحب سره ډېره ښه مرګتیا وه او دا هم ګورئ دا به د دوی والد صاحب وی ما ته وایي ستا د والد صاحب ګورې زه شاګرد یم دا به یې وی باقاعده په دارالعلوم اسلامیه کې دې کتابونه ویلي
نو مولانا صاحب خو ماته زندګي معلومه ده ملګری هم دی د یو میدان خلک یو ما ته پته تاسو ته وایي نه او نه به راته ووایي خو تاسو خو د دې جومات خلک دا ګوره ډېر لوی شان لري دا ګوره ډېر لوی عزت لري دا خلک ډېر په دین باندې مین او قدرمن خلک دي مولوي صاحب ما ته ګوره دا نه دي ویلي خو ما ته خو د دې ځای علاقې پته لګي که نه ما ته خو پته لګي چې دا داسې چل دی مولوي صاحب تاسو د دې باره کې ګوره هېڅ هم نه علي نو نن به تاسو یو الله وس کوئ دا خو ټیک ته چې دوی ستاسو دا بچي دغه شو خو تاسو به هم څه پیدا د دې دغه نه علی که نه تاسو به ووایئ چې موږ هم دا ثوابونه وګټو هغوی اخوا لګیا دي د دین خدمت کوي تاسو دغه خدمت نشئ کولی چې دوی ته حدیث وښایئ قرآن ورته وښایئ نور د فقې کتاب ورته وښایئ دا خو نشئ کولی خو دا خو کولی شئ که نه چې د مولوي صاحب په ملا باندې کلک ودرېږئ او مولوي صاحب ته راوله استادان راوله او دغه شان د دې مدرسې خدمت کوه چې څومره زموږ نه کېږي انشاءالله موږ به تا سره پوره محنت وده کړو زما په دې کلي میره کې دې تېرو ورځو کې ما بیان کړو دغه شان بیان مې وکړ ما ته یو کس قسم په خدای دې وخت کې خو زما ملګرو کې څوک شته ده چې هغه لیدلي یو د الله په ذات مې د قسم یو کس په مولوي صاحب تا د دې خبره وکړه نو زه به هره میاشت دې قاري صاحب له 1500 روپۍ د یو استاد تنخواه ورکوم پاڅېده باقاعده نو زما عزتمند وروڼو هغوی به خپل محنت کوي تاسو به ورسره د هغې د پاسه تاسو هم یو محنت کوئ هغوی باندې مې امتحان دی او په تاسو مې امتحان دی د مولوي صاحب به ښه مضبوطه مرسته کوئ ودرېږئ ورسره چې مولوي صاحب دا ګلدسته او دا باغیچه ګورې زموږ نه ضایع نه شي خزان پرې را نه شي دا به بهار کوئ دا ګلونه به دا والو والو بوټي دي نن د دې نه به ګلونه اونې جوړوئ دا صرف په تاسو باندې منحصره ده مولوي صاحب ورته زندګي وقف کړې ده جون دی ورته وقف کړی تاسو وینئ ستاسو مخې ته دی خو دا په تاسو باندې مې امتحان دی نو انشاءالله وتعالی موږ به د دې مدرسې په هر قسمه طریقه باندې خدمت کوو انشاءالله او چې څومره ستاسو نه کېږي دې محفل کې مه پاسئ خوند نه کوي داسې خو د دې محفل نه پس نن دا فیصله وکړئ او مولوي صاحب له ورشئ چې زه به انشاءالله وتعالی د دې مدرسې د ترقۍ دپاره او د الله د دې دین د خورولو دپاره په ما باندې چې څه قسمه خدمت وي کېده نو دا قسمه خدمت دغه دی چې تاسو دې خپل دا کوم استادان راولي یا د دې مدرسې څه خرچه ده دا ورته تاسو پټ ورته ووایئ ښکاره مه وایئ خیر دی پټ ورته ووایئ زه به د خپل طرف نه تاسو سره دا یقین وکړه ګورې په جومات کې ناستې ما ته مولوي صاحب داسې نه دي ویلي دا ما دا خپل سوچ او خپل فکر او خپل دغه نه دغه وکړه چې دا خو باغیچه ده الحمدلله روانه کړه او کال تر کاله دلته الحمدلله دا ماشومان فارغېږي او بیا د ټولو نه اوچته خبره ټیک ته بالکل قرآن شریف د هغې ناظره زده کول دا په موږ لازم دي د هغې صحیح زده کول دا په موږ لازم دی د هغې حفظ دا په موږ لازم دی د قرآن عظیم الشان خو د ټولو اوچته خبره ده دا ستاسو دپاره خوشقسمتي ده ګورئ چې الله تاسو دپاره دا ماحول جوړ کړی دی او داسې شخصیات یې ولې برابر کړي چې هغوی کې دا خاصیت شته چې هغوی علم وښیي 5مې درجې پورې یقین په خدای وکړه مولوي صاحب نه مې تپوس کوئ 5مې درجې پورې موږ دلته کتابونه ښایو دا خو ستاسو دپاره څومره د احسان او د پیرزونې خبره ده چې د رسول الله مبارک د دغې دین خدمت کېږي د هغه د احادیثو خدمت کېږي د هغه د هغې فقې چې کوم د هغې مسایل دي او زموږ فقهای کرامو کومه فقه جاري کړې ده د هغې خدمت کېږي دا خو ستاسو دپاره قسم په خدای ډېره لویه د پیرزونې او ډېر د خوشقسمتۍ خبره ده دا باغیچه رانه ګورې لار خرابه نه شي دې باندې زوال را نه شي دا رانه اوچه نه شي د دې ابیاري به تاسو کوئ وروڼو نو انشاءالله وتعالی مولوي صاحب خو ما ته نه دي ویلي خو زه تاسو نه پخپله دا یو مطالبه کوم زما د کلي یې زما د وطن یې او زما د والد صاحب په تاسو باندې احسانات شته ګورئ ستاسو دلته چې دا څومره نصیحت چاله غم او ښادۍ له راغلي په هغې طور راته وایم چې د مولوي صاحب مرسته وکړه کوی به انشاءالله که نه د دې اجتماع نه پس یو کس ورشئ او ورته مولوي صاحب تا سره به انشاءالله موږ مالي او جاني دواړه یوازې مالي نه جاني طور به موږ تا سره په هر میدان کې ولاړ یو په هر ډګر به را سره ولاړ یو دا مدرسه اوچته که دا مدرسه لوی مقام ته ورسوه د دنیا ژوند خو یو څو ورځې ژوند دی بس ختم به شي زموږ خو اصل ژوند د آخرت نو الحمدلله په دې جومات کې ستاسو په دې مسجد کې دغه عظیم خدمت روان دی او د دې روح روا زمونږ خوږ ملګری حضرت مولانا مفتی عزیز علي صاحب دی چې ګوره یاد ساتئ بعضې څیزونو کې ګورې دا د خدای خوشقسمتي وګڼئ او د خدای لوی احسان وګڼئ چې دومره ښکلې عالم یې راله درکړی بعضې څیزونو کې ګورې علما د ده نه راځي او تپوس دې کوي
هغه سيزونه تاسو پیږئ نه کې کتابونه به درته ویلو علم به مې درته یاد کړو علما راځي تاسو باندې الله څومره لوی رحم کړی دی د تقوا په لحاظ د ټولو نه اوچت د پرهیزګارۍ په لحاظ د ټولو نه اوچت د عاجزۍ په لحاظ د ټولو نه اوچت د دې نعمت شکر ادا کړئ یعنې هسې نه چې دا نعمت نه لاړ شي ظاهره نه نه شي نو مولوي صاحب ته وایي کلک ته موږ په موټو باندې ولاړ یو مالي طور هم او جاني طور باندې دا مدرسې دغه ماشومان او هغه به راته دا باه بهار انشاءالله روز تر روزه زیاتي او الله رب العالمین دې زیات کړي رب العالمین دې د دې ماشومانو په عمر کې برکت واچوي او د دوی دا کم والدین دي د دوی چې کم مقام او مرتبه د وخت ختم شو بانګې وي الله رب العالمین دې هغې والدینو له دغه لوی مقامات ورکړي او مولوي صاحب او د مولوي صاحب کم ملګري دي د مولانا زید علي صاحب او هغوی دلته کم خدمت کوي کم د دې قرآن عظیم الشان خدمت په ښکلې طریقه کوي الله دې دا په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او زما دا کم دوستان او ملګري د مولوي صاحب په شا باندې ولاړ دي د مولوي صاحب په سپورټ ولاړ دي الله دې مالونو اولادونو کې برکت واچوي او د دقې کورونو دې د الله د